ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، داودزو سیمې ته راغلي یو. د داودزو سیمه کې ډېر ښه پښتانه لیکوالان اوسېږي، میشته دي. دې سیمې د خپل وخت سره ډېر ښه لیکوالان او اتلان زیږولي دي. قدرمنو، د دې سیمې یو زلمی لیکوال چې د دې شعر څومره ښه دی، څومره حده پورې دې شاعري کړې ده، ښاغلی سلمان سحر داودزی صاحب اوسېږي. لومبی ملاقات دی، ګورو چې دې څومره شاعري کړې ده، کم کم صنفونه یې څېړلي دي او نورې څنګه خیالات دي، نو خبرې ورسره کوو، بیا ترې کلامونه ورو. سلمان سحر صاحب، تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه وي. ډېره مننه غازي نادان صاحب، زما لخوا هم ډېره مینه، ډېر زیات احترامات ومنئ او ټولو مینهوالو ته زما لخوا نه مینه. ډېره زیاته مننه. که زمونږ دغه ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي په خپله، نو ډېره زیات بخښئ. زما نوم خو جي سلمان دی، سحر مې تخلص دی او د داودزو سیمې اوسېدونکی یم او په پلارني کلي شکرپوره کې زیږېدلی یم. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. سلمان سحر صاحب کله شاعرۍ طرف ته راغلی، ادب طرف ته راغلی، شعر هم ولیکو، کومه وخت و؟ شاعرۍ ته خو چې زه سوچ کوم نادان صاحب، نو ډېر د ماشومتوب نه زه لیکل کوم، خو وخت په وخت په مختلفو حادثو کې ما نه لیکل ضایع شوي دي. خو دا وخت ما سره د 2000 ریکارډ هم پروت دی، د دغې نه زما مسلسل لیکل لا روان دي، خو بیا هم رانه څه ضایع شوي دي. صحیح ده، یعنې د 2001 نه سلمان سحر چې کوم دی شعر لیکي، د هغه وخت نه دې وخته پورې تقریبا دغه 18-19 کاله، بلکې 19 کاله یې که 20 یې که تاسو شاعري کوئ. څونه لیکل تاسو کړي دي؟ ما سره خو دا وخت 15 ډایریانې دي او غټې دي، ښه پوره لیکل دي پکې را سره. چې صحیح ده، تر دې دمه پورې ستاسو کتاب نه دی چاپ. د دې شاته څه وجې دي دغه که زموږ ملګرو ته تاسو ووایئ؟ د دې شاته خو وجه مین دا ده چې حالات داسې دي چې زه ورته برابرېږم نه. سکول مې ویلی دی، خو لاسه داسې لاس کې شته نه، د لاسو خپل مزدوري ده، که ویله ورته برابر نه یم. صحیح ده. تعلیم تاسو څونه کړی؟ ما چې 12مه پورې کړی دی. صحیح ده. یعنې په اسانو ټکو کې دا ده چې کتاب نه کتابونه برابر دي، خو د چاپ وسایل نشته. زمونږ پښتانه د شعر او ادب سره مینه کوي. ستاسو شعر به انشاءالله وري او زه وایم چې پښتانه خو پښتانه دي، خامخا د قدرمن خلک دي، محبت والا خلک دي، نو خامخا داسې به پکې څوک چې هغوی به ستاسو د شعر سره مینه ساتي او هغوی به بیا راپاسي او دغه کتاب به چاپ کوي. نو سحر صاحب، کومه ټولنې دي په نن وخت کې چې هغوی سره ستاسو نستي کېږي؟ زه خو جي په خپله د رهبر پښتو ادبي ټولنې بنیادګر یم. تر ډېره وخته مو ساتله، اوس څه وجو د وجې پاتې شوې داسې مسلې راغلي دي. داودزی پښتو ادبي جرګه ملک تاماش خان دي، د هغوی سره زما ناستی دی. ستوري پښتو ادبي جرګې سره زما ناستی دی او داسې نور هوایي ګرځم ډېر. صحیح ده. کوم داسې یو شخصیت چې هغې سره ستاسو ناستي کېږي، یو استاد یې منئ چې هغې تاسو پوه کړي په شعر او ادب باندې؟ جي استاد خو زما له ټولو نه ښه کتاب دی، ځکه چې زه کتاب ډېر زیات ګورم او بیا چې زه په استادانو کې حسابوم او زما خپل استاد دی، ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم. هغه دی ارواښاد کار اکبرعلي فقیر صاحب، چې د داودزو سیمې ډېر لوی نوم دی، خو دا وخت په دنیا باندې نشته دی. صحیح ده، ټیک ده. سحر صاحب، کلامونه اورو او مینوال چې کوم دی هغه د شعر سره مینه ساتي او داسې به هغې ته ستاسو د شعر اندازه هم وشي او زه وایم چې کومه ښه کلامونه یې ستاسو هغه را سره شریک کړي، نو ډېره زیاته بخښئ. مننه. نادان صاحب، د غزل نه مخکې یو 3-4 شعرونه د بل غزل وایم چې ډېره ښکلا لري، مستی لري، سرور هم لري. ډېره ښکلا لري، مستی لري، سرور هم لري، حسن سره چنار ځواني لري، غرور هم لري. ډېر ښه. دا ادمزاد د هوا زوی، دا په هوا چې ګرځي. دا ادمزاد د هوا زوی، دا په هوا چې ګرځي، دی په خورین وجود کې نار لري او نور هم لري. ډېر ښه. منم قلم کتاب لري اوس پښتانه په کور کې. منم قلم کتاب لري اوس پښتانه په کور کې، خو دې سره لا د ټوپک غوندې ناسور هم لري. ډېر ښه. او د مکتي شعر را یادېږي چې سحر مین دی، سحر مینه کړې زړه لري، خو سحر مین دی، سحر مینه کړې زړه لري، خو سحر که یار لري، عزیز لري، تربور هم لري. ډېر ښه. ډېره مننه. نور به څه؟ د غزل څو شعرونه دي چې د پاړو غوندې ښامار سره بلد یو. د پاړو غوندې
له پاړو غوندې خامار سره بلد یو مونږ د وینو د سینګار سره بلد یو ډېر ښه یار. د مین په یک هزار باندې مین یو د مین په یا قربان باندې مین یو دا میراث دی زموږ دار سره بلد یو ډېر ښه. مننه او مونږ د یو بل په مزاج باندې پوهیږو مونږ د یو بل مزاج باندې پوهیږو که ازغي یو خو مالیار سره بلد یو ډېر ښه. مننه او ښه پوهیږو چې مخفي غوسوي دواړه دواړه بیا هم د ریبار سره بلد یو ډېر ښه یار. مننه مونږ د سپینو تورو شرنګ لرو په سر کې مونږ د سپینو تورو شړنګ لرو په سر کې مونږ رباب او د ستار سره بلد یو ډېر ښه یار. مننه او چې پولای لاسونه زما ښکل کړي زار لمور شمونږ د کار سره بلد یو ډېر ښه. مننه او جړا مکه ورازم بک خدای خیر کو جړا مکه ورازم بک خدای خیر کو فاصله لنډولار سره بلد یو او د مکتي شعر دی چې داودزی سحر کډیر پزړه زخمی دی وای ستا د بڼو سار سره بلد یو ډېر ښه. نور بسوي نور هم څو شعرونه را سره د غزل دي نادان صاحب چې زما په نوم ورته بلها خلک پیغور ورکوي بلها خلک پیغور ورکوي هغه په دې خبره زړه له بلا زور ورکوي زه کله کور او کلی ورک شم څه خبره نه ده زما له مخه ورته ډېر په زړه کې کور ورکوي ډېر ښه. مننه او لږه پښتو اکثر د عمر بې پښتو کې سړی قتل چرورو کې سوره کې خپله خور ورکوي ډېر ښه یار. مننه او غیر غماز وګوره د خیر په غونډۍ ناستې ورته بیا کم یزید دی د حسین خونی له اور ورکوي ډېر ښه یار. مننه او د پښتنو د کمیلمۍ به درته څه وایم خپلو بچو ته قلم نه ورکوي لور ورکوي ډېر ښه یار. دا تازه شعور نه مقتله نه لري منم چې ما سره هغه مینه د زړه نه کوي دا په نکاب کې چې په چل راکتنه کوي ډېر ښه یار. چې پښتانه وي نو په نه خبره شر نه کوي پښتانه یو بل ته د ډېر څه بخښنه کوي ډېر ښه یار. مننه او کاږه باڼه د لیونی داسې برند ولاړ دي ته خبرې چې د کم جبر غند نه کوي ډېر ښه یار. مننه او سحر د خپل هنر اسمان باندې سپوږمۍ که هغه په دغه زیار خو به یې خامخا مننه کوي ډېر ښه. څه نظم شته او نظم را سره هم شته دی نظم دی نادان صاحب چې ما په سکروټو په لمبو کې زندګي وکړله ما 14 کاله دې کوڅو کې ملنګي وکړله سلرې نه وم پرشتو کې در قریب وم زه خو مور دې قبر وکړو ځکه چې غریب وم زه له دې نه وروستو رنګ ټوکې مې په ځان وکړلې د لوبې مې والله په خپل ګریوان وکړلې زه تنها پاتې شوم بیخي له ژوندانه ووتم دومره پوه شوی یم چې اوس دې زه د زړه ووتم ته چې پردی شو اوس په چا باندې مې رحم نشي مور پلار مې څه وړې ښکلا باندې مې رحم نشي اوس ځان له مرګ غواړم اوس ځان ته خیرې کومه اوس په جړا کې ورځې کوم شپې کومه مننه اوس په جړا کې ورځې کوم شپې کوم اوس چې خبر شم چې څوک هم بیت الله لرزي بې اختیاره زړه مې هغو خلکو ته دعا لرزي بیا ورته وایم چې ماته یو دعا به کوي هسې نه هیر دې شمه داسې خامخا به کوي کله غلاف چې د کعبې ونیسي دا به وایي یو ځل به نه وایي بیا به وایي چې خدایه مینه د سحر کړې او که داسې نه کړي بیا سحر مړ کړې د هغې له جدایۍ نړوان دي مننه ډېر ښه سحر صاحب ډېر زبردست. زه هم راټولوم ځان له تانه لیونیه زړګی زمانه صبر کړه جانانه لیونیه ډېر ښه یار. ستا هره یو خبره مې اشنا په زړګي لیک ده
ستا هره یو خبره ستا هره یو خبره مې اشنا په زړګي لیک ده هېرېږي مینه دومره په اسانه لیونیه مننه او د خپل سپېره قسمت نه ګیلمنه یم بېحده د خپل سپېره قسمت نه ګیلمنه یم بېحده ګیله زه نوره نه کوم د چا نه لیونیه مننه خپل ژوند کوه خندا کوه زره غم چې ونه کړي خپل ژوند کوه خپل ژوند کوه خندا کوه زره غم چې ونه کړي هېڅ کله نشي ژوند باندې ستومانه لیونیه ډېر ښه مننه او زما د رواجونو زولنی دي اوس په خپو کې زما د رواجونو زولنی دي اوس په خپو کې قربان دي د معصوم ارمانه لیونیه ډېر ښه مننه او زما به لوپټه ستا به څادر د ولې پرېوځي نادان صاحب مقطع ده زما به لوپټه ستا به څادر د ولې پرېوځي او په ځان چې جبر ونه کړي سلمان لیونیه ډېر ښه ډېره مننه نظم دی نادان صاحب چې ورک پرې مین و ما د کوره لاس په سر پسې ورک پرې مین و ما د کوره لاس په سر پسې سرتور خپیب له سر ګریوان و ما اوتر پسې هغه جینۍ څه کبرجنه غوندې وه ملګرو هغه جینۍ څه کبرجنه غوندې وه ملګرو زه چې به یې ولیدم اکثر به یې لویې لویې ویلې هغې زما په غریبۍ باندې ډېر کبر کوو خو ما به هم د افتخار د پګړۍ ول پورته کو ما به وی شکر دی خدای چې غریب یم زه خفه پرې نه یم که هر څو بد نصیب یم زه هغې به سڼ ورکو پلو له د څادر ملګرو دنګه نری غوندې په قد قامت نختر ملګرو هغې به ویل زه زیږېدلی یم په داسې کور کې چې مې سهار ماښام د سرو سپینو کنډه کې تلي ما ته به یې لاس ونیو ویې به یې چې دا لیونې ما ته به یې لاس ونیو ویې به یې چې دا لیونې ماښام شلېدلي کټ کې څملي سهار ښکته پروت وي زه په رښمینو بخملینو بسترو لوغړېږم سره د دومره پیغورونو او نفرت ملګرو بیا مې هم خوښه وه بیا هم ترې نه زه نه صبرېدم خو خیال مې راغو چې دا جمې هم کمزوری دی ډېر مینه مغروره ده په زړه کې هېڅ لار نه کېږي غریب سړی یې مزدورۍ ته نور ملا وتړه زه به سهار تلم مزدورۍ له او ماښام به راتلم د ژوند شپې ورځې مې هم داسې تېرېدې ملګرو چې مزدورۍ نه نن د هغوی د کور په لاره راتلم لیونی ناسته و په ځمکه یې سلیکې ایستي چې مزدورۍ نه نن د هغوی د کور په لاره راتلم لیونی ناسته و په ځمکه یې سلیکې ایستي په ګلابي رخسار یې اوښکو غورځنګونه وهل ښه مې لیده خو د زړګي مې تسلي نه کېده ما ویلې دا به هغه نه وي چېرته بل څوک به وي خو زړه مې ویلې ورنږدې شه ته خو یې ګوره چې ورنږدې شوم د خپل زړه تسلی دپاره چې ورنږدې شوم د خپل زړه تسلی دپاره نو دم مې وخوت وجود نه او حق دک پاتې شوم هغې ژړل هغې ویل زما سحر لیونې ما خو له سترګو پسې وبې له نظر لیونې خو بېرته رانغې په دې لار مازدیګر لیونې ډېر څه یې ویلي وو ډېر څه یې ویل ځان سره ډېر څه یې ویلي وو ډېر څه یې ویل ځان سره چې خړه پړه خړو خاورو نه راپورته شوله لکه د بوت هسې څنګ ته زه ګونګې ولاړم زه چې یې ولیدم راغاړې ورته اوچغې یې کړې زه چې یې ولیدم راغاړې ورته اوچغې یې کړې جړا جړا کې ما خو په اسمان غوښتی و شکر دی خدای چې لالې دې نن په ځمکه راکړو شکر دی خدای چې لالې دې نن په ځمکه راکړو ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زیاته مننه د بل غزل څو شعرونه دي چې د زړه دشت لره هغه پسرلی مې پیدا نه کړو د زړه دشت لره هغه پسرلی مې پیدا نه کړو غانټول مې پیدا نه کړو لورېدی مې پیدا نه کړو ډېر ښه مننه لټون کې کور او کلی پاتې شول امانه لټون کې کور او کلی پاتې شول امانه خو هغه نغمګر هغه شپونکی مې پیدا نه کړو ډېر ښه ګلاب ځواني مې ورپسې خاورې ایرې شوه ګلاب ځواني مې ورپسې خاورې ایرې شوه چې کم پله دی تللی مړ ژوندی مې پیدا نه کړو ډېر ښه وطن مې ګوټ په ګوټ ورپسې چاڼ کړلو یارانو وطن مې ګوټ په ګوټ ورپسې چاڼ کړلو یارانو ګودر مې پیدا نه کړلو منګې مې پیدا نه کړو ډېر ښه بلها مین مې سرګردانه عشق ولید بلها مین مې سرګردانه عشق ولید خو ستا په شان پاگل او لیونی مې پیدا نه کړو ډېر ښه مننه مکتي شعر دی چې جړل یې نن په سرو سترګو همزولې ترې چاپېر وي جړل یې نن په سرو سترګو همزولې ترې چاپېر وي ویل یې د سحر غوندې سړی مې پیدا نه کړو ډېر ښه ډېر زبردست سر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو موږ سره دومره خپل کلامونه شریک کړه په اخره کې ولس ته څه پیغام لري
ډیره زیاته مننه ستاسو نه، ستاسو د پوره ټیم نه چې دومره کړاو مو وکړو، دومره لنډو تنګو حالاتو کې مو خپل ټایم وویسته او د مینوالو په نوم باندې بس دا پیغام چې مینه وکړئ، مینه وویشو، مینه په هر لوري وشیندئ. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. قدرمنو سلمان سحر داودزی چې د داودزو په شکرپوره سیمه کې ژوند کوي. سلمان صاحب وایي چې زما سره 15 داسې ډایریانې چې کوم دی هغه په کور کې پرتې دي. نو زما په خیال چې لږه موده چې دا ډایریانې به بیا خرابې شي، اوبه به ووایي یا بس بل څه وبه سوځي، هر څنګه حالات راتلی شي. څنګه چې خلک متل کوي چې د تیارې غلې شله پتی، دا هغه تیاره غله ده د دې شله پتی. نو په کار ده چې راټول لا پاسو په شریکه باندې کم خلک چې زما غږ اوري که پاره هېواد کې دي که پاره وطن کې دي او هغې راپاڅئ او دې سړي له دا ډایریانې د یو کتاب په شکل کې بدل کړئ. ستاسو به ډېره زیاته مننه. ټولو نه دغه تمه ساتو چې خامخا څه نه څه به په دې کې موږ سره کوئ. زما سره دا ټول ملګري سلمان سحر او دا چې کوم ملګري موږ سره ناست دي په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه د باد بریالي اوسئ. د الله په امان.